د طالبانو او ترکیه استازو ترمنځ لیدنې افغانان سخت خفه کړل. څه شوي دي افغانان، ولې خوابدي دي؟ نور جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. د ترکیې جمهوریت په بلنه ورغلي افغان هیات سره په غونډه کې د ترکیې جمهوریت د ملي بیرغ ترڅنګ د افغانستان د ملي بیرغ نشتوالي عام افغانان سخت ودردول. نن په ټولنیزو رسنیو فعالو افغانانو لیکلي که طالبانو د افغانستان منل شوی ملي بیرغ نه وای لرې کړی، اوس به په نړیوال سټیج د افغانستان ملي بیرغ هم راپانده او افغان هیات به په هسکه غړی ناست وای. نومیالی افغان ژورنالیست داود جنبش په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، که مو په یاد وي ما یو ځل ویلي وه چې که طالبان د زمان په نبض ځانونه ونه پوهوي او د خپلې تیرې واکمنۍ تېروتنې تکرار کړي، د پاکستان هیله به پوره شي چې افغانستان له هیڅ چا سره راسه درشه ونه لري او کټار دولت به پاتې شي. ښاغلی داود جنبش زیاتوي، کټاره غوا هغه وي چې څوک نږدې کېدو ته نه ورپرېږدي او د لغتو له ویرې ترې خلک څنګ کوي. 2 میاشتې وشوې چې طالب بیا واکمن شوی، خو څوک یې منلو ته لیوالتیا نه ښایي. دا یې هم بیلګه ده، نوم یې شته، نښه یې ورکه ده. د ترکیې جمهوریت خپل موجود ملي بیرغ له 1840 میلادي کال راهیسې کاروي چې هر نظام د خپل ملي بیرغ په توګه دفاع کوي او د افغانستان ملي بیرغ له 1928 میلادي کال راهیسې جوړ شوی چې وخت په وخت پکې څه ناڅه بدلونونه راغلي. خو یو ځل د برهان الدین رباني جمعیت او بیا طالبانو واک ته په رسېدلو سره په خپل تنظیمي بیرغ بدل کړ چې افغانان یې سخت خوابدي کړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.